السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، غواړم چې د دې ویډیو له لارې خپلو هغه ورونو ته چې زما څخه په دغه د نظر او د عین اړوند زما څخه غوښتنه کړې وه، غواړم چې د دې ویډیو له لارې هغه څه معلومات چې زما سره ستا د خپلو مسلمانانو ورونو سره یې شریک کړم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: استعیذوا بالله فإن العین حق. تاسو پناه وغواړئ په رب العالمین سره. فإن العین حق، عین او دا نظر کېدل، دا تأثیرات د نظر، دا حق او ثابت دي. یو بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اکثر من یموت من امتی بعد قضاء الله وقدره بالانفس. اکثر هغه زما د امت څخه چې وفاتیږي د الله تعالی جل وعلا شانه د قدر او قضا څخه پس، هغه بالانفس یعنی په عین او په نظر سره ثابتیږي. د نظر داسې بد تأثیرات دي. یو بل روایت کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نظر انسان تر قبر رسوي او اوش تر کټیوي او تر دیګه پر رسي. سمدم کس به نظر بسی، مړ بسی، خلق به کفن ورکي، تر قبر پر به یوسي شخ بکی. یعنی نظر سړی تر مرګ رسی مړکی، او اوش تر کټیوي او تر دیګ او بخار دیګه پر رسی. سمدم اوش به نظر بسی، خلق به علال کې مړکیږي، به علال به کې او پوخ به کې خوراک کاربو څخه واخلي. د نظر تاثیرات خورا ډیر دي. په ډېر روایاتو کې راغلي دي چې نظر دا حق دی، د دې تاثیر ستا او پر بدنو، پر جسمو، پر مالو، پر صحتو باندې تاثیر لویږي. یو د هغه احادیث څخه یو دا احادیث دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: استعیذوا بالله، په رب العالمین سره، په الله سره پناه وغواړئ. فإن العین حق، یقینا دا عین دا حق دی. نو کله چې د نظر تاثیرات سته، ډیر کسان به داسې وي، نه به فشار لوړ وي، نه به شکر مرضي لري، نه به نور مشکلات لري، یو دم به راچپاسي او کله چې بیا معاینات وسي، تحقیقات وسي، په یو غټ بیماري او په یو غټ مرض به مبتلا وي. یا به ځای پر ځای باندې چپاسي او وایي دا پر ده باندې زړه عمله راله. طب چې په دې باره کې هر څه وایي، خو دا خبره ساینسدانانو او محققینو هم ثابته کړې چې نظر دا تأثیر لري. په هر صورت غواړم چې مختصرا دا ووایم: څرنګه کولی سو چې موږ د نظر دفاع وکړو. که یو څوک نظر کړل سوی وي، نو څنګه دی باید د دې نظر څخه ځان خلاص کړي؟ د دې دپاره دوې طریقې دي. یوه طریقه په دعاو او اذکارو سره. په ډېرو روایاتو کې راغلي دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به حسنین، حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما، دوی دوه باندې بېدم کوي، او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ویل چې دا هغه دم دی چې په دې دم سره ابراهیم علیه السلام خپل زامنان اسحاق او اسماعیل علیهم السلام دمول. نو هغه دم بیا باندې کوي د دې دپاره چې نظر نسی. نو په روایاتو کې راځي هغه دغه دمونه دي چې باید څوک پر هغه چا ووایي چې نظر سوي وي، یا مخکې در دي چې نظر نسی باید دا ور باندې وایي: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. بل روایت کې راځي: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وان يحضرون. او بل روایت کې راځي دا دعا بکي: حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظيم. فی الجمله ډیر روایتونه ستا، ډیر خاص اذکار او دعاګانې ستا چې باید پر خپلو ځانونو باندې، پر خپلو اولادونو باندې، پر خپلو مالونو باندې، پر خپلو کورونو باندې دا باید وویل سي. ځکه آیت شریف کې نه راځي: من شر حاسد اذا حسد. دا حاسد، عنادګر، حسد کوونکی، د دې د شر څخه حفاظت پکار دی، باید څوک متوجي. دا ډیر کله وایي علماو لیکلي دا نظر ولې راځي، دا نظر کوونکی یا ډیر حسدګر وي، د حسد او د عناد له مخې دا کار کوي، یا د شیطان کار دی دا چې په نظر باندې د انسان د تعجب
د ده د چهره، د ده د ژوند، د ده د ترقي، د ده د کامیابي، د ده د هغه ژوند او زندگی دا په تعجب کې واچي چې د تعجب له مخې د نظر تاثیر لري. یو روایت کې راځي سهل بن حنیف رضی الله عنه دا وایي چې زه ولاړم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره، موږ ملګري وو چې د مکې څخه د باندې ولاړو. پر لارې باندې یو ځای زه ولاړم، لمبېدلم. نو کله چې دی لمبېدی نو کمیس یې ایسته کوي او مالک بن ربیعه عامر بن ربیعه ولیدی. عامر بن ربیعه دته په کتل سره ډیر تعجب وکړي چې څومره ښایسته بدن او څومره ښایسته شکل او صورت لري. نو سهل بن حنیف پر هغه ځای راچپه سو، بېسده سو. نورو کسانو راپورته کوي، هېڅ دی په صد کې نه راځي. نو کسان راله و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویله چې دا سهل بن حنیف راغزار سو او چې هر څوک سر نه راپورته کوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله ای په یو چا باندې شک او ګمان لري چې د چا له کبله به داسې سوي وي، چا به نظر کړی نه؟ دې ورته وویل و کیدای سي دا عامر بن ربیعه دا کړي. نو نبي علیه السلام عامر بن ربیعه راوغوښتی او هغه ته ویل چې دا تا نظر کړی دی، او کله چې ته یو څوک ووینې نو او هغه په تعجب کې درته راسي، خوښ دې سي، نو تا ولې بارک الله ماشاءالله او دا دې ولې ونه ویل؟ او سخته خوشکې ورته وکړل. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام دغه ته وویله، عامر بن ربیعه ته یې وویله چې ته اودس تازه کړه. په یو روایت کې راځي چې اودس تازه کړه او بل روایت کې راځي چې غسل وکړه. هغه هم اوبه راواخیستل، یې غسل، مخ یې پرېولي، لاسونه یې پرېولل، څنګل یې پرېولل، دواړه زنګونان یې پرېولل او د پښو یو څه حصې یې پرېوللې. او هغه اوبه چې د کوم د عامر بن ربیعه هغه نظر کوونکي دا اودس تازه کړي یا د یو روایت له مخې غسل وکړي، په هغه اوبو سره هغه اوبه یې راواخیستلې پر سهل بن حنیف رضی الله عنه پر سر او پر مخ او پر شا باندې ور واچولې او هغه جوړ شو. نو یو روایت کې راځي چې دعاګانې دې وایي دا په هغه صورت کې چې هغه نظر کوونکی څوک معلوم نه، او که چیرې هغه نظر کوونکی کس معلوم و چې پلاني د نظر څخه دا واقعه پیښه شوې ده، دغه مشکل رسېدلی دی، هغه د یو څوک نظر سوی دی، نو هغه کس به اودس تازه کوي یا به غسل کوي، د هغه په دې اوبو سره به دغه نظر کړل سوی کس پر سر به راچول کېږي، پر مخ به راچول کېږي، پر پښو لاسو به راچول کېږي، پر ملا به راچول کېږي. انشاءالله الرحمن په دغه طریقه سره به د نظر د تاثیرات څخه الله جل وعلا شانه دغه کس خلاص کړي. په هر صورت باندې نظر حق دی، د نظر تاثیرات حق دی، ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي استعیذوا بالله فان العین حق. دغه دوې طریقې علماو ذکر کړي دي، یو په دعاو سره او بل په غسل او اوداسه سره. چې غسل او اودس به هغه نظر کوونکی کس تازه کړي، د هغه په اوبو سره به بیا هغه په یو لوښ کې راجمع کړل سوي، هغه بیا پر هغه کس واچول سي کم کس چې نظر کړل سوی دی. په هر صورت باندې د نظر تاثیرات خصوصا په نن زمانه کې خورا ډیر دي، ډیر کسان پوښتنې کوي په دې باره کې او ډیر کسان مو لیدلي دي او دا واقعات سته. کور، کاروبار، صحت، اولادونه، دا هر څه دا په هر غړي کې د نظر سره مخامخ کیږي او دغه نظر کېدل د انسان په اختیار کې باندې هم نه دي چې یو څوک په خپل اختیار. ځینې کسان داسې جوړ وي چې یو شی تر سترګو ډیر تعجب راسي، ډیر شور سره راسي وی وایي، نو هغه کس چې نظر لري او د ده د کبله د مسلمانانو اولادونو مالونو هر څه په خطر کې لویږي، هغه ته پکار داده چې همیشه دې سبحان الله ورسره وایي، چې یو شی خوښ شي ماشاءالله دې ورسره وایي. دا اکثر اوقات د حسد له وجې هم راځي او ځینې اوقات بیا داسې راځي چې څوک حسد او کینه او بغض هېڅ یې په زړه کې نه وي، مګر بیا هم دا نظر د ده له کبله واقع سي. نو په هر صورت کې هغه کس چې په ځان پوهېږي چې زه نظر لرم، هغه چې یو شی خوښ سي سبحان الله ماشاءالله او بارک الله دې ورسره وایي، نو انشاءالله الرحمن د دې مشکلاتو او آفاتو مخنیوی به راسي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.